وای د زورورو د زورو بشي نن می آشنا په کوڅه غلې تیرېدنه سړی و چې په لاره بتلو چېرته اخ ټوخ به یې وکړه نو خپل محبوب سره به ملاقات وشا د کور مالک ورته وایي که بیا دې دلته اخ ټوخ وکړه نو وجنو دی نو غریب به بیا غلی تېرېده نو هغه ښځې وویې د زورورو د زورو بشي نن مې اشنا په کوڅه غلی تېرېده زما عزیزانو ښځې یو خبره ورته کوم تقریر اوږد کولی نه شم اقرأ باسم ربک الذی خلق دا رنبني آیاتونه د قرآن کریم دي چې په غار حرا کې په جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم نازل شي غار حرا په مکه معظمه کې په مینا کې یو غر دی او داغه پاس په خوله کې یو غار دی هغه غار کې پیغمبر د نبوت نشپک میاشتې وړاندې چلاو عمر په دغه وخت کې شپږ میاشتې کم 40 کاله نو چې شپږ میاشتې چلای وکړه نو عمر 40 کاله پوره شو د خدای عادت دا ده چې پیغمبرانو ته پیغمبري هم 40 کاله پس باور کول دې کې راز داو چې بلوغ په دوه قسمه دي یو جنسی بلوغ دی او یو دماغی بلوغ جنسی بلوغ 15 کاله پس وشي او د عقل بلوغ 40 کاله پس کی ما خبره پوه شئ پیغمبري په 40 کاله پس ولې الله ورکولا ځکه چې د عقل کمال ته ورسی نو دکې به اهلیت د قوم د خدمت کولو پیدا شي اوس خو هر شی نابالغ دی انسانان څه کوي هر شی نابالغ عزیزانو عرض میں داو چې غار حرا کی کمال تا عمر د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم رسی 40 کاله جبریل راغی اوس جبریل څوک دی غار حرا څه ته وایي وحی څه ته وایي اوس په تاسو کې 99% خلق داسې ناس دي چې په 16-15 ډوب پوهېږي سیوا د دې نه چې دغه دیوال ته سرنه غږاوه غار حرا څه ته وایي غار ثور څه ته وایي وحی څه ته وایي جبریل څوک دی براق څه ته وایي په دې دکانونو کې وګورئ یو د اسب تصویر دی خز شکل ورته د خزي جوړ کړي لاندې ورته لیکلي براق النبی براق النبی دا براق ته چې پیغمبر په معراج ته تر براق لیدلې چا دی تاسو خیال راکړئ نو زما عرض داو چې دا ټولې خبرې داسې دي چې زموږ د عقل نه ماورا دي پیغمبر 40 کاله عمر چې په کومه ورځ پوره شنو جبریل راغی د قرآن کریم دا شپږ آیاتونه په کاغذ لیکلي راوړ پیغمبر ته وایي اقرأ باسم ربک الذی خلق رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمای ما انا بقارن ز دانشم لسته ز پړو نه بیا ورته جبريل وی اقرا داولولا او ما انا بقارن بیا
ورته جبريل ويقرا بسم ربك الذي خلق وما انا بقارئ. جبريل را پاسد او پیغمبر غار ته جوخت کا سمرا انوار او تجلیات چې د الله نه وروړو هغه ټول د رسول الله صلی الله علیه وسلم پسینه کې ډک. اهلیت او استعداد د لستوی پکې پیدا کړ. ورته اقرا بسم ربک الذی خلق. رسول الله صلی الله علیه وسلم مو فرمایل چې اقرا بسم ربک الذی. دارم بنی آیاتونه د قران دي چې په غار حرا کې پر رسول الله صلی الله علیه وسلم نازلېدل شو. پړم باندې دا وخت کې جبريل په خپل صورت اصلي کې رسول الله صلی الله علیه وسلم تزان خود طبیعت بشری تقاضا ده چې د خپل نوع نه خلاف یو بل نوع وګوري په یکسوی کې نو په د هیبت راش. پیغمبر باندې هیبت راغی او کور تراغ. دغه وخت کې د بیبي وا بیبي خدیجه الکبرى رضی الله تعالی عنها. څوک وا؟ بیبي خدیجه الکبرى رضی الله تعالی عنها. هغه ته وی چې زملونی ما په کپړو کې پټ کړي سړلې را باندې رااله. اے بیبي زه چرته وفات نشم. حضرت خدیجه ورته وی چې اے محمد گھبراویږم ستا د هر ادانا داسې معلومیږي چې الله به تا نه څه ډېر لوی کار اخلي. ته د یو عظیم کار دپاره الله پیدا کړی. الله ستا د هلاکت اراده نه ده کړې. بیبي هم دغه وخت کې مسلمان هم نه ده او پیغمبر ته داسې خبرې وکړي چې دغه ټول لړزه او تکلیف هغه رفع شي. ښځه دې ته وایي، بیبي دې ته وایي، وزیر اعظم د کور دې ته وایي. په حالت د اسلام کې هم نه ده او خبرې داسې کوي چې پیغمبر نه ټول تکلیف چې دی هغه رفع شي. نو زما عزیزان عرض مې دا چې جناب محمد رسول الله تا خپل بیبي داسې خبرې کوي چې بالکل ملای ولا مضبوطه کړه. ښځه داسې پکار، کور داسې پکار. بار راووتو، ابو بکر صدیق په مخه ورغی. وی صدیقا نن ما ته خدای نبوت راک او ما ته وی چې د یو خدای دعوت دی دنیا لورکا. ابو بکر په ټکی وی چې لا اله الا الله محمد رسول الله. رسول الله ورته وی ابو بکر تا خواډو پکې سچو چراو نکړه. صدیق اکبر ورته وی چې یا رسول الله تا صدق پیش کو ما تصدیق. اولنې سره په دور نبوت د جناب رسول الله کې ابو بکر چې هغه ایمان راو. اولنې سره عزیزانو شروع شو، خلقو ته پته ولګېده چې دا محمد عربي صلی الله علیه وسلم دا خدای یو خدای دعوت خلقو ته ورکړي او وایي چې دا ستاسو ټول خدایان چې دي دا غلط دي او خدای یو دی. دا څه وایي؟ خلق خلاف شو. په دارالندوه کې میټینګ وشو. ابو جهل سردارو
عمر فاروق هم پکې و. واورئ منبرانو تاسو د یو محمد عربي علاج نشئ کولای چې زمونږ د پلار او د نیکه دین ته غلط وای. دا بوتان چې زمونږ پلار او نیکه په دې لاره تیر شوي دي دا ټول غلط او د اوس د یو خدای دعوت خلقو ته ورکوي. ابو جهل کته عمر فاروق ته واورا ځان ته ډېر تکړه او باتور خان وې. عمر فاروق را پاسې دا خبرې وکوا توره راوستا و زما د پلات او منات قسمی چې دا توره به الا پتی کی کیا چوم چې د رسول الله سر په کټوم بلې راو. توره راوسته دا اور روان چې زه د پیغمبر سر پرې کوم. لاره کې یو صحابي په محاوره عمر خیر خدای ډېر په غوسه ویلار پریدا هغه شمع چې تاسو یې پتنګان یې ما پلاتو منات قسم خوړلی دی چې دا توره به اله پتی کې کیا چوم چې دا هغه سر پکې ټومبلی راوړما. اصحابي ورته وایي چې عمره ته د هغې شمې مړ کولو ته راغلې زما دې په خدای قسمي چې دا هغه شمې رڼا خو ستا کور ته هم تلې ده کور ته ورشه د کور حال والا کور ته په منډه راغی دروازه بنده خورې لګیا ده دننه قرآن لولي او دا یاد وی ما انزلنا عليك القرآن لتشقى. عمر فاروق دروازه وټکوله خور والا دروازه لري کړه ورته وی دا تاسو لستم ورور ما خو څه نه دی رانی ولې دا والله تو په وخت په د پاساو خیرانه غیب هوا سترش ادره دو داس آکڑا ہوا ادره دو آکڑا ہوا زوت بس آکڑا ہوا آکڑا ہوا داغه د شان سره ولاړ دی خور ورته له عمر نور مموا و بس تړه ورته عمر تا خو خپل کار وکړو زما یو څو خبره واورا ووایا و عمر کزدی وهلم تمرور و زدی خورما د دنیا دستور دا دے چې خرونه پاسی خويندې وਹੀ فکر نشته. اے عمر استاو زما په منځ کې ترنه پورې ضرور ګیره او د خور ګیره تعلق او د نن بعد اے عمر استاو زما په منځ کې د کفر او د اسلام تعلق نن مسلمان شوی خور عمر غوندې رور تداد راشه زمونږ د خور خویندو مې د حال نن مسلمان شوی او ورته چې ترنه پورې ستاو زما په منځ کې ضرور ګیرای او د خور ګیرای تعلق او د نن بعد ستاو زما په منځ کې د کفر او د اسلام تعلق. اے عمر ستا پشان زرگنا عمران یو طرف تا او یواز لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بل طرف تا واللہ کمی اسکڑے عمر دا سی ولارو یکدم سرنگون شو او پجراش خوری دا گریوان نونی وا
ورتل وخوري استاد د محمد رسول الله په خدای باندې قسم وی چې دا زماراتلو نه مخکې د کوم قران وینو لګي بیا وایا په دنیا کې داسې کلام به لکه قران چې داسې مذهبه د بل کلام وی لکه کومه مزه چې د قران زما دیدانو لاړه خلق مړشو چې د چا شان گریوان نه نیولې ځان چوخوري استاد د محمد رسول الله په خدای قسم وی چې کوم قران دی زماراتلو نه مخکې وی لګي بیا وایا خور ورته وی ما انزلنا عليك القرآن لتشقى عمر فاروق په جړا شو خور ته وی ستانه په خدای قسمی ما هم هغه چاله بوزا چې چا داسې مزیدار قرآن تا ته ښودلی خور اورور په دې جګړه دي او جناب محمد رسول الله په سجده پروت دی او دعا کوي اللهم ايد الاسلام باحد العمرين اے اللہ دے اسلام لا مضبوط کا پیو د عمرینو یا اللہ یا ابو جہل مسلمان کا او یا عمر مسلمان کا خور ور سره دا ویني تی بیگی سری شو کې دلې ده سردار کونین تجرال رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته پاسه و عمر د خدای بنده بیا سے جګړه لراله و یا رسول الله جګړه لنی امراغله دل راغلم چې کوم قران دې زما خور ته خودل غماته مخایا جن مسجدوں کا تھا وہ گرانے پہ مبتلا جن مسجدوں کا تھا وہ گرانے پہ مبتلا ان مسجدوں کا آج نگہبان بن گیا ان مسجدوں کا آج نگہبان بن گیا سردار کونین ورته وی چې عمر ته وای چې لا اله الا الله محمد رسول الله عمر فاروق چې اسلام راوړي سردار کونین ته وی چې یا رسول الله ډېر زر کوا مال په اسلام کی ډیوټي حواله کا ما په کفر کې یو غنټه ما بس نه دا تیرا کړې ما په کفر کې یو سات ما بس نه دې تیر کړې بلکې د کفر د ترقه کوشش مې کړې دې یا رسول الله اوس په اسلام کې ډیوټي را حواله کا اسنه چې په اسلام کې یو غنټه را باندې بس تیر شي نو بیا به خدای له جواب ورکول لشما عزیزان عرض داو عمر فاروق تا جناب محمد رسول اللہ آئی چه عمران پا کفر کے دے اسلام دورانولو کوشش دی کولو او دے اسلام دے نمو نشان مٹاولو کوشش دی کولو اس پہ اسلام کے بعد چې چرته وانځه ګوري التب جمعات جوړوي جن مسجدوں کا تھا وہ گرانے پہ مبتلا ان مسجدوں کا آج نگہبان بن گیا فیض نبی سے صاحب ایمان بن گیا کافر تک
कल मैं आज मुसलमान बन गया। अजीजान, अबू जहल लाइन तब पता लगे था जो उमर बजाए दे पैगंबर द सर पे गुना मुसलमान। उमर फारूक रमन रखा तो काबे तो ख्वा के उतरे तो ऐलान हो तू और सरदा जवाब के लोयो सरदारानो लोयो लोयो रईसानो दलन्ना उमर मुसलमान शो समरा कोशिश में चिद कुफर द तरक़ द पारा करो इन यो बलक बजियात दे इस्लाम द पारा कौम और कम कर तो को नस्तासु सरू न बयो दाजु न जमाजी जानो दा इब्तिदा आगाज द इस्लाम। बतासुला नासिर खान इस्लामी केसट हाउस, बैरून कचहरी गेट, अशरफ रोड, सराय फकीर खान, पेखौर खार की द नासिर खान सरहद साथ मिलावीगी और द दीन अलावा द दीनी तकारीरू जुमला केसट बम तासुला द दी दुकान न तरला सकी देशी खजला माशूम पगे की निवल है अमीरुल मोमिनीन तराला और तचोई वही ताल या अमीरुल मोमिनीन ताल राशा हजरत उमर द कजरू बाग के नास्ते हो कमीज टा कई गंडी कमी से किया खो पमन डरा गए बीबी वो है स तकलीफ अल्लाह और तो अमीरुल मोमिनीन हा पदे में पोई का चिदा कुरान चितवे चिदा द मुसलमान दजवन कानून ले नुदा कानून यवाज मुंग द पारा दे औ कता द पारा हम दे मुंग द पारा। उमर फारूक को बीबी खबर अदा जद खुदा पे कानून की तरमीम निश्ता द खुदा कानून द शाद गदा द पारा द अमीर द गरीब द पारा यौशान वे फर्क पकी निश्ता वे ना वे च फर्क पकी निश्ता दमादा पगे के माशूम च दे दास्ता अमानत दे स्ताज़ोए अबू शहमा मा सरा जिना करे दो दादा गी न पैदा नमास्ता प दरबार के अर्जु करो ए उमर दीन मख के उत्तपोएगा उस्ता खुदाई दिपुएगी अल्लाह उमर राग वर्ते बीबी खुदाई पामान तजा कोर तरा गए कोर तरा गए जोए रोठाए खोड़ा रोठाए खोड़ा है बाबा वाली परेशान होती उमर फारूक पर तो वही बचिया रोठाए खोड़ा पर मारा खेटा माता दा से मालूमेगी चिस्तान नखीर रोठाई दा जमा पकोर के जोई तवई रोठाए खोड़ा और रवाने को लाश नेवनी उबारे रूस वर्तवे चित्ता प्लाना खजे सरा जिना करे दा आगे चाओ प्लारा करे मेरा वैली मुनकर वाले नशवे चिन्ह में दा करे वैलियों में जिना करे दा आगा जुर्म में करे दे द्वैम जुर्म द दरोग वाले हो कम दरोग वाले हो है रमख के शाह मस्जिद नबवी तेरा वस्तदा में दे पड़े चिदा जुमात यवाज द मुंजुन से न दे जुमात द मुसलमान कौम द हर फैसले दे दे पदे के बारा फैसले की जुमात तेरा वस्तो और जल्लाद रोग उख्तो वर्ते चो जल्लादा जमादी जुई जिना करे दो दे इकबाल जुर्म को कुरान वेली जी अज़ानियत वज़ानी फजलिदू कुल्ल वाहिद मिनहुमा मिअत जल्दा चिवादी नहीं करे और सड़े और खजा जिनाऊ की नुसल दुरे हो है न जमादाजुई गैर शादी शुदा दे मापिद कुरान द हुक्म मुताबिक द सलो दुरो हुक्म ए जल्लादा
کتا پزړه کې مرا واست چې دا د عمر امیر المؤمنین زوی دې لګ به پرورو وهم نو په قیامت کې ته پويګا او ستا خدای دې پويږي وਹੀ به سب به وਹੀ وبکی څوک سب به وਹੀ دوره وحل شروع شو د مدینه منورې لوی لوی سرداران رااله عمر ته جرګه وکړه چې ستا د ازوی قرآن ډېر مزیدار ولید د سزا مونږ لرا کا خود ته مور کوا عمر را پاسید او تقریر وکړ ورته وی او قوم واوري زما د خدای قانون دا دی قرآن کې لیکي ولا تزر وازره وزر اخرى زما د خدای قانون دا دی چې ګناه چې چا کړی وي نو بلا به ماغه ته پسر وي قانون دا نه دی چې ګناه یو کړی وي او سزا یې بل ورکړي شي دا قانون نه دی ګناه د کړی دا هم دی به سزا بکتاوي اتیا درې چې د عمر زوی لگاو شو پلار ورته ولاړ دی نو پلزوی آوازو کو پلار تا چه بابا جانا دیر تگے شم لگے ہو براکا عمر ورتوی بچی استاد ہر وائی سر زماد ازلن اوین جدا کیگی خسو کم یو طرف تا دا خدای حکم دے و بل طرف تا دا زوی مین دا اے بچی دا اللہ دا حکم پا مخ کی دستا غند لکن زامن قربان شی اتیا دوره ولګې دي شل پاتې دي کشل نورې ولګې دي او ژوندې پاتې شوې او بابا اوس کې او کمر شوې نستا او بابا په حوض کوثر د محمد رسول الله د لاسوي سلام دوره چې څو وخت ولګې دو ابو شحمر او غرزید عمر فاروق اعلان کو ټولو خلقو ته جزای تاسو اسلارش پدې می گوا کړی چې سبا د قیامت په ورځ خدای ته وایي چې اے پروردگار عمر ستا په قران داسې عمل کولو چې په خپل کور راغله نو اومم صرفاو نکړه زوی ته ودرېد ورته بچیا کمر شوي نو د مرګ نه وروسته به ستا ملاقات وشي د جناب محمد رسول الله سره نو دا د درو ټول تغمی او موړې ورته وخایا زما سلام ورته وایا او دا ورته وایا چې یا رسول الله عمر وی چې تا نرست ما پاغه قانون داسې ایمان ساتلې دی چې خپل ځامن مې په باندې قربان کړ ایمان دې ته وایي ایمان پامارت کی دیتا وئی نیمش پدا بار رہوت نیمش پدا گرز دیوال تا وگنیس دروازے تا وگنیس دے کور کے چاہتا تکلیف نہیں دے کور کے چاہتا تکلیف نہیں دے کور کے چاہتا لکه چې زما په حکومت کې کپ یو کور کې چاہتا تکلیف ہو جواب پہ زور باروتو د خار نه باروتو یواز نیمش پدا او یواز د خار نه باروت سګوري چې او سړی ناشته د جونګړې په خوا کې او جاړي او ډېر جاړي عمر فاروق ورته بچي اولی جاړي اثری ورتدا سے وکته زکا کا لار لنډا وڅ د غریبانو په زخمونو مالګي دوړوي پختنه سلکه خو زلار وا عمر فاروق ورته وی چې جاړي ولی کې دیشي چې تا تدا سي تکلیف وی چې زیرا فقول شما اوس سړی تدا سپتا چې د امیر المؤمنین دی ا مسافر ورته وی چې په دې جونګړه کې مې دنه خزا دا واغه بیمار ده او هغه ته درد زی لګېدلې ده بچی پیدا کیږي
په دغه ټیم کې زور نږدې کېدی نشم او بله ښځه شته دی نه. غریب ما او د خدای غریب ما او د خدای نه هر ما نه